محترم ورونو اوس د مړي د کفن ورکول نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې خپلو مړو ته په سپینو جامو کې کفن ورکوي. یعنې سپینه کپړه کې سپینه کپړه استعمالول د کفن لپاره سنت طریقه ده. ښایي یو کس د هغه ته سپینه کپړه میلاو نه شو نو وایي نورو کپړو کې به حرام وي. نه، جایز دی، په نورو کپړو کې هم ورکولی شي، دې کې څه باک نشته، خو سپین افضل دی. کفن دی چې واچي او که تا سره چېرته عطر وي داسې راواخله ټول پرې داسې پرې کفن باندې عطر ووهه. نبي صلی الله علیه وسلم چې کفن ورکړی شوی په 3 ټکړو کې، مطلب د انسان د قد ته به وګوري 6 فوټه دی څومره دی، د هغه نه یو لیش بره یو لیش لاندې ناپ به ونیسي او کفن به ورته 3 داسې ټکړې جوړې کړي. 3 ټکړې چې جوړې کړي هله سویه داسې بیا واچي عطر پرې ټول کفن باندې لاندې بره دا وخه اصلر چې موږ ویلې و هغه یو رقم خوشبو استعمالیږي، هغه پکې استعمالولی شي د کفن کې. نو زموږ دا ټوکړې د کفن چې دي که همدا داسې وړې دي خو 3 ټوکړې هله سویه داسې به برابرې کړي. په دې کې آیا پرتوګ جوړول ورته دا څنګه دي؟ علماو په هغې کې اختلاف دی. که داسې یو بدن انسان یي چې هغه ډېر پیړي او بدن یې ډېر داسې واسي نو هغو کسانو دپاره که تا د شرمګاه لپاره داسې وړه شانتې ټوکړه جوړه کړه او داسې دې ور واچول څه باک بني. خو که جوړه دې نه کړه 3 ټوکړو کې م انشاءالله د نبي صلی الله علیه وسلم کفن چې و همغه طریقه وه، یعنې په 3 ټوکړو کې هغه دفن دا کړی شوی و، یعنې په 3 ټوکړو کې هغه ته کفن ورکړی شوی. دغسې 3 ټوکړې به برابرې کړي شي هله سویه 3 ټوکړې. که چېرته دا کفن مثال د شي چې وړوکی هسې زموږ د یو کفن بر وړوکی دی نو داسې هم کولی شي چې یوه دلته واچوه یوه دلته او دا درېیمه چې ده د منځ کې چې به پرې ور واچوي او دا خپل مړی چې دی په دې باندې به یې ور واچوي او بیا به یې پکې راتاو کړي. اوس محترم ورونو مړی په کفن کې تاول دي. محترم ورونو کم دا عورت چې دا به پټ ساتي داسې او پټ به یې ساتلی دغه داسې راواړه استانه دا زه پرې راواړی داسې چې راواړه نو دا کپړه به چې داسې راوکاږي دا کومه چې دا بیا چولې وه داسې به یې ترې راوکاږي داسې هله سویه داسې بیا راپټ کړي. محترم ورونو دا طریقه دا بل طرف چې دا به هم داسې پرې راواړی دا خپې چې محترم ورونو داسې به یې راکړي دا هغه داسې راکړه او رښتین دغه طریقې سره به دا سر مو وتړي. محترم ورونو دا د مړي سره احسان کول دي. دا زموږ دین چې یا د کفارو د یهودو نصواراو دین نه دی چې بس راواخله وایرته ورڅخېل دی چې وارته او نه په ښایسته طریقې سره مړي ته دفن ورکول دي. محترم ورونو داسې نه چې بس داسې ځان ترې خلاص کړه نه، دا طریقې زده کول پکار دي هر مسلمان ته. داسې طریقې سره به یې دا سر داسې وتړي. دا بیا داسې محترم ورونو سر که داسې لوڅول غواړي نو بس داسې به یې مخ داسې رالوڅ شي. دا د مړي ښکلول یا دا شي نه کول دا څه دغه نه کوي، داسې به یې دا مخ رالوڅ شي. دا بس دا د زموږ مړی داسې تیار. دې طریقې سره محترم ورونو مړي ته کومه چې زنانه ده زنانو دپاره که هغه دپاره دغه تیار شو دا سینه بند ورته وایي که نه داسې کپړه به والا پرې کړي د هغې چې کومې سینې دي هغې باندې به ورته داسې واچوي داسې به پکې راتاو کړي او کوم چې دغه دی پرتوګ شیان دي هغه هم ځکه زنانو ستر عورت ډېر زیات کوي نو هغه د ستر عورت دپاره چې کپړه یې تاو که دا شرمګاه د هغې پې پټه که سوا د دغې کپړې د درېو نه هم دا افضل عمل دی او ښه عمل دی. په دغه باندې عمل کول پکار دي. اوس دا مړی دی دا وړل پکار دي.